شروع په نوم د الله چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. قدرمنو کتونکو پروګرام د خاورې اتل او زه ستاسو ملګری لیدنه باوري یم چې ټول لیدونکي به روغ جوړ وي. قدرمنو کتونکو د خاورې اتل مو نن یو ډېره نوموړې آرټسټه یو ډېر ښه اداکاره راسره میلمه ده په دغه پروګرام کې باجي نوشابه. نن به د دوی په ژوند باندې خبره کوو او د دوی ژوند نه به ځان پویو. باجي ډېر ستړی درته وایم په پروګرام کې او ډېر مینه درته وایم. السلام علیکم، ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. باجي څو پوښتنې لرم ضروري. ډېر ماشومتوب نه ستاسو فلمونه ګورم، ستاسو ډرامې ګورم، خوند راله راکوي، مزې ته هم اخلم. دغه میدان کې قدم د شوق نه مو ایښی دی که نه غربت زورور شو؟ نه غربت و الحمدلله او شوق هم نه دی. بس یو زما د هسبنډ زما د کور والا دا شوق چې زه د په ټي وي راشم او هغه چونکې ډېر ښه ذهن والا انسان و نو ما دپاره مشکلات ځکه نه و. ښه سمه ده. باجي دا راته ووایه چې د څومره وخت راهسې په دغه فیلډ کې لګیا یې؟ د 81 نه ما د پی ټي وي نه سټارټ اخیستی دی. سمه ده. باجي دا راته هم ووایه چې تر دې دمه مو څومره ډرامو څومره فلمونو کې کار کړی دی؟ دا خو به تاسو داسې تپوس ما نه وکړو لکه چې تاسو وایئ چې دا راته وایي چې په دې اسمان کې ستوري څو دي. سمه ده سمه ده. ښه باجي دا راته هم ووایه چې د پښتو مخکې کلچر د پښتو فلمونه ډرامې موږ به فیملی سره کتل، موږ به فیملی سره ناستو په کور کې. ما ته ډېر ښه یاد شي موږ له به یې مزه راکوله، په هغې کې به ډایلاګ ډېر ښکلي و، په هغې کې به میسیج و یو ډېر ښه ګول ده. نن سبا هغه کلچر نشته، هغه په ډرامه کې هغه ایکټینګ نشته، که هغه خبره پکې نشته چې موږ د فیملی سره وګورو، موږ د خپل بچو سره د خپل مور خور سره وګورو. څه وجې کیدی شي اداکار خراب شو که نه لیکونکی خراب شو؟ نه جی، اداکار تعلق صرف د ایکټینګ سره دی، هغه به صرف ایکټ کی. رایټر ښه لیک ورکي، پروډیوسر ښه پروډیوس کی، ډایرکټر ډایرکشن ښه وکړي، آرټسټ خو خپل د کیمرې مخې ته خپل پرفارمنس کوي. تعلق د دې د حیا، عزت، وقار او احترام سره چې آرټسټ د دې لمن نه پرېږدي. نور د فنکار نور کنټریبیوشن همدغه دی، بل څه نشته. سمه ده. باجي څنګه چې تاسو مخکې خبره وکړه چې زما شوق دی، زه شوق نه دی خو بس زما اس یو دې سره علاقه راله، زما قسمت کې د دې رزق دی. دغه شانتې هر یو آرټسټ ولې آرټسټ انکار نه کوي چې ډایلاګ داسې راځي، یو دغه داسې راځي چې فیملی سره کور کې نشي کتلی. آرټسټ ولې د دغه نه انکار نه کوي، ولې منع نه کوي چې نه بھائی زه دا ډایلاګ نه کوم، هغې طرف ته ولې ورځي بیا؟ زما په خیال داسې نه ده. دا به د یو طبقې په حواله خو تاسو ویلی شئ. تاسو به نن پورې د نوشابه داسې یو ډرامه نه یي کتلی چې هغه به تاسو د فیملی سره نه شئ کتی. د بچپن نه والې تر اوسه پورې چې څومره ډرامې ما کړي دي نو بغیر لوپټې نه به زه نه یم راغلی. تاسو به زما په لباس کې ولګریټي نه یي کتلی او انشاءالله چې زما ډرامه کې به تاسو داسې ویکنس نه یي کتلی چې هغه د فیملی سره تاسو نه شئ کتی. بالکل باجي ستانه ډېره مننه د وخت راکولو. کم کتونکي دي زموږ د چینل نوي مینوال دي، څه میسیج څه پیغام ورته لرل غواړئ؟ ملګرو، هر یو نارینه که هغه رور دی، که هغه خاوند دی، که هغه پلار دی، که هغه تره دی، که ماما دی، ټول دا غواړي چې زه دې په سکرین باندې زنانه ووینم. خو زما د کور نه ګورئ دا چې کومه زنانه راځي په سکرین دا خو هم د چا د کور زنانه ده. نو که تاسو داسې وایي هر یو نارینه دا ووایي نو بیا به څوک راځي سکرین ته؟ په دې باندې سوچ وکئ. خپل ماشومان یې مه پابنده کوئ، د هغوی د عزت پوره خیال ساتئ. هغوی سره په خپله ځئ، که هغه ټلویزیون دی که هغه ریډیو دی، تاسو سره په خپله ځئ، د هغه ځای ماحول تاسو وګورئ. ځکه چې ټلویزیون یا ریډیو بلډینګ خو د چا سره څه بد نه کوي، څوک چې وران دي هغه په کور کې هم دي. نو که تاسو ورسره ځئ نو هغه بلډینګ به د هغې هغه حفاظت ساتي. بالکل سمه ده. ډېره زیاته مننه باجي ستاسو نه د وخت راکولو د قدر رابخلو ستاسو نه ډېره مننه. ډېره مهرباني، ډېره زیاته مننه. حاجي قدرمنو کتونکو د نوشابه باجي د ژوند خبره مو واورېده. یقینا چې اوسه پورې د ورکوټوان نه اوسه پورې ما د نوشابه باجي داسې کردار نه دی کتلی په ډرامه کې چې د هغې لوپټلی وي، داسې یو ډایلاګ هغې ویلی دی چې هغه موږ په کور کې نشي اورېدی. یقینا چې نوشابه باجي داسې کردار کړی دی. زما که هغه د پنجاب آرټسټ دي که هغه د KPK آرټسټ دي، ټولو ته دغه درخواست کومه چې د نوشابه په شانتې سوچ پیدا کړي، د نوشابه په
شانتي کار کوي بالکل څنګه چې دوی خبرو کړه چې نه زما غربت او نه زما شوق نو ډېر خلک پکې ډېر پیغلي ډېر تور سره پکې راغلي دي زموږ میاندې خویندې دي په دغه فیلډ کې لګیا دي د غربت د وجې په دغه فیلډ کې لګیا دي خو هغې د څو پیسو له کبله بل پښتون پکې ډېر غلط میسج ورکوي نو هغوی له پکار دي چې د نوشابه باجي په شانتې کردار ادا کړي په ډرامه کې چې یادګار څنګه چې مخکې به موږ کتل چې اوسنی کول هم ډرامو ګوري فلم ګوري د خپل فیملی سره چې دغه هم یو مثال جوړ شي قدرمنو پروګرام د خاورې اتل تاسو واورېده نوشابه باجي را سره پکې وه انشاءالله د یو نوي پروګرام سره به حاضرېږم تر دغه دمه علي تنها له ورکړي اجازت هر چېرته چې ښه د باد بریالي اوسئ په لوی الله مو سپارم د لوی الله په امان